دي حق سړی چې هغه موز نه کوي د هغې قبر کې څه سزا ده؟ اوله سزا دا ده چې دا قبر پې الله دومره راتنګ کي دومره چې دا چپه پختۍ په دیخي پختۍ کې ورشي دا قبر پې انتهایي تنګ شي. دویمه ده چې دا قبر نه دی دا ولا الله ټول د اور نه ډکي د سکروټو نه الله ډکي او په دې باندې الله د پاسه اړی راړی په دې سکروټو باندې اوړي راوړي. او دریمه سزا یې دا ده الله پې یو لویه اجدها مقرر کړي. هغه اجدها څنګه ده؟ د هغې سترګې داسې دي لکه په شان د اور باندې، د هغې نوکونه داسې دي لکه اوسپنه او دومره اوږدو نوکانې دي چې په هغې باندې یو ورځ مزل کې نو هغه نه ختمېږي او اواز یې د بجلۍ د پړق په شان ته دی. عجیبه اواز یې دی چې انسان به ټول د هغې نه لړزېږي او په دې اواز به د انسان ته وي زه الله په تا باندې مقرر کړی یم، تا د سهار مونځ قضا کړی دی، په دې به دوام تر دې چې ماسپښین راشي او بیا ماسپښین به دوام تر دې چې مازدیګر راشي، مازدیګر به دوام تر دې چې ماښام راشي، ماښام به دوام تر دې چې ماسخوتن راشي، ماسخوتن به دوام تر دې چې سحر راشي. ما ته الله حکم کړی او زه د خپل رب حکم نه ماتومه. هغه لویه اجدها، هغه سخته اجدها په ما او تا مسلط ده. د هغې نه د بچاو دپاره مسلمان وروره نن الله ته سجده ولګوه، نن جومات ته راشه، نن تعلق د الله سره پر حال وساته، مونځ مه قضا کوه. سوال درته کوم، لاسونه جوړه کوم، خدا را زما اواز به اورئ مسلمانانو. هېڅ راته نه دي پاتې سوا د مونځ نه. دا مونځ لږ په طریقه باندې، لږ په ویره باندې، لږ په عاجزۍ باندې، لږ په خشوع باندې. قسم دی سبا دی الله له ورځو، قسم دی سبا دی قبر له ورځو. بیا دقه اجدهاګانې چې په موږ مقرر دي، دقه عذابونه چې موږ د الله نه کوي. نن دا ښه نه ده چې ما او تا جومات ته راشو، نن دا ښه نه ده چې سجده الله ته ولګو، نن دا ښه نه ده چې الله ته وجاړو، نن دا ښه نه ده چې د الله سره تعلق برقرار کو. خدا را سوال کوم کم سے کم مونځ مه قضا کوئ. هغه خلکو چې بهر هسې ناستې زما اواز در رسېږي، خدا را د دنیا کارونه شاته کوي، لږ جومات ته توجه کوئ، لږ الله ته توجه کوئ. دنیا کې به هم خوشحاله آخرت کې به هم خوشحاله. د مفتي خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ.